د نړۍ 4 زړه دردونکې جملې. اول: د شام په جګړه کې یو ماشوم په زخمی حالت کې ډاکټر ته وویل: زه به خدای جل جلاله ته ټولې خبرې وکړم چې څه روان دي. دوهم: د موسل په ښار کې یوه عراقي نجلۍ په زخمی حالت کې منډې وهي. کامرامین ته وایي: کاکا زما ویډیو مه کوه، زه بې حجابه یم. دریم: یو فلسطیني ماشوم د ډېرې لوږې په وخت کې خدای ته سوال کوي او وایي: ما ژر واخله که جنت ته لاړم لږ څه خو به وخورم. څلورم: د افغانستان په جګړه کې یو ماشوم لاس شدید زخمی شوی و. ډاکټر سره یې د لاس د پرې کېدلو څخه بله لاره نه وه. ماشوم ډاکټر ته وویل: ډاکټر صاحب د لاس د پرې کېدو په وخت کې مې لستوڼی مه پرې کوه، نورې جامې نه لرم. نو دا په ټوله اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو دا حال دی. اصلي خبره دا ده چې موږ خپل خدای جل جلاله ته سم رجوع نه ده کړې، کنې نن به داسې نه وو. تاسو وګورئ په ټوله نړۍ کې مسلمانان ځورېږي، لکه افغانستان، عراق، فلسطین، سوریه، موسل، لیبیا، هندوستان، چین. ولې آخر څه شوي دي چې په هر ځای کې مسلمان ځورېږي؟ تاسو وګورئ په مخکینیو پیړیو کې مسلمانان پر نورو باندې واکمني کوله، اوس نور په مسلمانانو باندې واکمني کوي. دا ځکه چې خپل خدای جل جلاله ته یې سم رجوع نه ده کړې، او دا دنیا د مسلمانانو لپاره یو ازمایښت دی. الله جل جلاله دې زموږ ټول په دې ازمایښت کې کامیابه کړي.